له اسرائیلو نه د پاکستانیانو وحشت کم نه ده. څومره دي چې په خپل ځان باندې لورېږي هغومره په افغانانو وکړه. قسم په خدای د هرې خبرې، د هرې بېعزتۍ، د هرې کنځلې، د هر څاپېړې انتقام درنه اخلو. جنرال مبین بیا د پاکستان پر ضد او د مهاجرینو په ملاتړ راوتی او تورخم ته تللی. وایي پاکستان له اسرائیلو بدتر دي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو ترمنځ وطن دوسته شخصیت جنرال مبین د افغان کډوالو ښه راغلاست لپاره تورخم ته تللی. هلته د راتلونکو کډوالو غاړې ته ګلان اچوي او یو شمېر کسانو سره مرستې هم کوي. هغه وایي افغانان چې کله پاکستان ته مهاجر شول نو هغه مهال پاکستانیانو ډیر خراب اقتصاد درلود، نه کاروبار پکې و، نه سړکونه خراب و، اټوم بم نه درلود، حتی د پوځ د چلولو پیسې ورسره نه وي. خو د همدوی افغانانو برکت و چې کاروبارونه پکې جوړ شو، پوځ ځواکمن او د اټوم خاوندان شول. خو اوس احسان فراموشي کوي او د هماغو افغانانو سره داسې ظلمونه کوي چې اسرائیل د فلسطینیانو سره نه کوي. هغه وایي په دې سخت وخت کې چې پر افغانستان زلزلې او د طبي آفتونه راغلي، نه یوازې دا چې پاکستان مرستې ونه کړي، برعکس پر افغانانو وحشتونه شروع کړه. مبین پاکستان ته وایي دا د مجبورۍ وخت به هم تیر شي. دومره ظلم وکړئ چې سبا ورځ وکولی شئ هضم کړئ، ځکه داسې وخت راتلونکی دی چې د دې ټولو ظلمونو حساب او کتاب به درسره کوو. بې غیرته نه یې، خو حوصله کوو ځکه اوس مجبور یو. جنرال مبین وایي د پاکستان اوسنی صدراعظم چې ځان یې د پوځ او ایس آی لاسپیکر جوړ کړی ده، د دوی هر ډول ته ګډېږي او د افغانانو پر ضد یې سخت دریځ نیولی. د افغانستان په پاسپورټ یې 15 کاله لندن کې زده کړې کړي او د دې هر څه ثبوتونه هم لرم. هغه د پیغور په ډول وایي اټوم بم د سیلاب وړی، پیسې د IMF هیڅ هم نه دي پاتې، یوازې افغانان و دا هم راغله. د جنرال مبین د خبرو پر مهال یو افغان کډوال په ژړا راځي او هغه ته وایي چې پاکستاني عسکرو ترې 50,000 کلدارې په زور اخیستي. مبین خپل عسکر ته غږ کوي او هماغه شیبه یا د افغان ځوان ته 20,000 افغانۍ ورکوي. بلخوا مبین په ټویټر کې لیکلي چې که حکومت ځمکه ورکړي نو حاضر دی چې د الله د رضا لپاره 100 کورنۍ ته معیاري کورونه جوړ کړي. عام خلکو بیا د جنرال مبین د یاد خبرو او اقداماتو ستاینه کړې او هغه یې په پوره معنا وطن دوسته شخصیت ګڼلی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.